تاسې نن غوښتی زه نن تاسې ته کیسه کومه، هغه کیسه زه د خپل ستړي ژوندانه کومه. داسې کیسه وه چې زه یو ماشوم وم او یوه مور مې وله، پلار مې وفات و او یوه خور مې وله. اختر له هم پاتې 2-3 شپې ولې، مور مې غمجنه وه ترخې شپې ولې. موږ خو بېوسه و جامې مو نه وې، ډېر غریبان ولو پیسې مو نه وې. زموږ به کلي ته سړی راغللو، نارې والې او منجارۍ راغللو. همزولو ټولو ترې جامې واخیستې، کور له یوړې او خپل پلار خپلې مور له یوړې. ورته یې ویلې منجاریه سبا بیا راشه، نورې جامې اخلو، اختر له خامخا راشه. ورته یې ویلې منجاریه سبا بیا راشه، نورې جامې اخلو، اختر له خامخا راشه. زما په مخ اوښکې نرۍ راغللې او پر همزولو خوشحالۍ راغللې. ما پورې وخندل او مالې پیغورونه راکړل، دوی تسلي راکول خو ماله دردونه راکړل. ما هم رامنډې کړلې راغم خپلې مور لره، مور مې زړې جامې ګنډلې زما خور لره. ما هم رامنډې کړلې راغم خپلې مور لره، مور مې زړې جامې ګنډلې زما خور لره. ما ته یې ویل بچی راسه لږ قرار وکړه، تالم جامې ګنډمه لږ شان انتظار وکړه. ما ورته ویلې چې نه مورې زه دا نه غواړمه، ها منجاري جامې راوړي زه هغه غواړمه. ما ته یې ویل بچی خیر دی ګزاره کوه، موږ غریبان یو د خانۍ خبرې مه کوه. ما ته یې ویل بچی خیر دی ګزاره کوه، موږ غریبان یو د خانۍ خبرې مه کوه. ما ورته دومره وژړل چې سترګې سرې شوې زما، جامې یې نه راخیستې، زړه کې مې لمبې شوې زما. بیا یې په خپل امیل ښه کلک وویشتم. ما ویل که خاص یې په ټوپک وویشتم. په زور ژړا کې یې راته دا وویل د دې جامو بیا درته چا وویل. ما بیا رامنډې کړلې، بیا هغه سړي له راغلم، امیل مې راوړلو، هغه منجاري له راغلم. هغه کافر راته یو 2 دانې خوږې راکړلې او په لوی امیل باندې یې 1 جوړه جامې راکړلې. هغه کافر راته یو 2 دانې خوږې راکړلې او په لوی امیل باندې 1 جوړه جامې راکړلې. دومره ساده ومه چې بیا لا هم خوشحال ومه زه، د خوشحالۍ نه مړ کېدمه په بد حال ومه زه. بیا مې رامنډې کړې همزولو ته په نره لاړم، په چغو چغو د بل کلي تر سره لاړم. دا مې ویله چې سیالي مې برابره شوله، د کلي خلکو زندګي مې برابره شوله. نو چې کور ته راغلم نو بیا مې مور غصه شوه راته، بیا یې زه ووهلم، بیا جوړه لانجه شوه راته. ویلې هغه کافر دا 2 دانې خوږې درکړلې او په لوی امیل باندې 1 جوړه جامې درکړلې. ویلې هغه کافر دا 2 دانې خوږې درکړلې او په لوی امیل باندې 1 جوړه جامې درکړلې. خو دا ورځې تېرې شولې، بیا هغه سحر راغللو، مبارکیانې خوشحالي وله اختر راغللو. خو د همزولو ښه څپلۍ ښې جامې ولې او خولۍ په سر وله او لاس کې یې پیسې ولې. ما چې دوی ولیده نو بیا مې زړه لمبې وکړلې او بیا مې د خپل سپېره نصیب ته هم شیرې وکړلې. بیا مې رامنډې کړلې، بیا زه خپل کور ته راغلم، بیا مې نارې کړلې هغې غمجنې مور ته راغلم چې مورې جامې خو دې راواغېستې، څپلۍ مې نشته، مورې سرتور ګرځمه، مور د سر خولۍ مې نشته. هغې زه ووهلم، بیا یې په ژړا کړمه، یو ځل یې شین کړمه او بېرته یې په خوله کړلمه. ما ته یې ویله چې څپلۍ زه اوس د چا نه راوړم، پیسې یې ونشته، خولۍ زه اوس د چا نه راوړم. دومره څوک نه و چې د اختر مبارکۍ له راشي، یا ما غریب له یا زما خوارې مورکۍ له راشي. نوې جامې زړې څپلۍ کې مې اختر تیر کړلو، ولا غمجن ومه ما دغه شان نهر تیر کړلو. مور مې ویله شفیع الله شاهینه هیره به شي، دغه غمجنه دنیاګۍ ده خیر دی تیره به شي، دغه غمجنه دنیاګۍ ده خیر دی تیره به شي.